بازیکنان تیم ملی فوتسال زیر 17 سال افغانستان پس از حماسه‌سازی و تاریخ سازی تا چند دقیقه دیگر از تونل VIP وارد صحن میدان هوایی میشه. افغانستان وطن دی زما افغانستان باغ و بن افغانستان د ګلونو یې اروا د میسیوري د هما د سپوږمۍ د شپې سوما د وطن زما زما د وطن زما زما څکلر د یو کبر ټول افغان د یو ټبر امتیان د محمد د ښکلا د پیغمبر پاکی عمل برازي لري داسې رهنما د زما افغان. یوسف زی صاحب سلام، خسته نباشی، صبحتون بخیر باشه، پیروزی هم مبارک. تشکر عرض ادب و احترام خدمت شما و تمام بینندگان عزیز شما. من به نوبه خود قهرمانی تیم ملی زیر سن 17 سال افغانستان در المپیک جوانان بحرین بر مردم شریف با عزت افغانستان از صمیم قلب تبریک میگم و همچنین پیروزی خیلی دلچسب و لذت بخش در مقابل تیم ملی زیر سن 17 سال ایران. گرچه زیر سن 17 میگه حداقل زیر سن 23 بود که ما بردیم شد بازم. ربات یکری بیدار سپنده پوهی پسها چیکاری وکړي گذار د تورتم په تور شمار شروع تاریخ سازی و ادامه دادنش قهرمانی بسنده نکنیم و سعی کنیم استعدادهایی که جا ماندن و برنامه‌هایی که برای آینده داریم انشالله با قدرت بشوریم. و در آخر تشکر میکنم از کلگیتان. این مدال طلا زیبنده ملت شریف و خیر افغانستان است. ماها سرباز وطن هستیم و کارمند منصب تشکری خاص می‌کنیم از امارت اسلامی افغانستان، ریاست تربیت بدنی، فدراسیون فوتبال افغانستان، کمیته ملی فوتسال افغانستان که این زمینه را مساعد سازد که ما در این مسابقات شرکت کنیم. از امارت اسلامی افغانستان، از مردم شریف افغانستان، از بزرگان، از تجاران ملی، سکتورهای خصوصی خواهشمند هستیم که این تیم حمایت بکنیم. این قهرمانی آغاز کار است. وطن دی زما افغانستان وطن دی زما افغانستان. د افغانستان د ورزش په تاریخ کې د دغه سترې او تاریخ سازه بریا او لاسته راوړنې مبارکي د افغانستان مومن او مجاهد ولس او په ځانګړې توګه د ورزش مینوالو او ټولو افغانانو ته د دې ستر ویاړ مبارکي وایم. آسیا پیکر آب و گل است. آسیا پیکر آب و گل است. ملت افغان در آن پیکر دل است. از صلاح او صلاح آسیا، از فساد او فساد آسیا. او له دغو خوږو اتلانو څخه ډیره مننه کوم چې خواري یې وایسته، زحمت یې وایسته او په مسلسل توګه باندې 5 پیاوړو هیوادونو ته چې د ورزش په میدان کې او په ځانګړې توګه د فوټسال په ډګر کې هغوی یو نوم درلودی، قدرت یې درلودی. دغو اتلانو وکولی سوی چې په خپل متانت سره دغو 5 پیاوړو لوبډلو ته ماتې ورکړي او د اسیا قهرماني د افغانستان په نامه کې تر هر څه وړاندې دي. دغه قهرماني دغو ځوانانو ته مبارک وي. دا وطن زما زما دا وطن زما زما